بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دې دو آیتونو کې الله رب العالمین اولا یو خبره ذکر کړ ده چې انسان په الله رب العالمین باندې دروغ وایي د هغې دوه صورتونه کیدی شي. یو صورت دا دی چې الله رب العالمین یو پیغمبر په حقه رالیږلی دی، یو کتاب په حقه نازل کړی دی، انسان د هغې د حقانیت نه انکار وکړي، پیغمبر هم نه مني، نو ګویا کې دی په الله رب العالمین باندې دروغ تړي. د الله رب العالمین کتاب هم نه مني، نو ګویا کې دی هم د الله رب العالمین باندې دروغ تړي. دویم صورت د دروغو دا دی چې انسان د ځان نه یو خبره جوړه کړي او د هغې دعوه وکړي او نسبت یې الله رب العالمین ته وکړي. یو انسان د الله رب العالمین د طرف نه پیغمبر نه دی، دی د الله رب العالمین د طرف نه د پیغمبرۍ دعوه وکړي. یو کتاب او یو خبره د الله رب العالمین نه ده او دی د هغه کتاب او د خبرې نسبت الله رب العالمین ته وکړي، نو دا دواړه هغه جرایم دي چې د هغې سزا الله رب العالمین دلته ذکر کړې ده. او دغه جرایم کوونکو ته الله رب العالمین ظالمان ویلي دي. او د ظالمانو متعلق الله رب العالمین فرمایي چې کله ته ووینې چې کله دیو د مرګ په سختو کې مبتلا وي، د ځنکدن کیفیت په دیو باندې طاری وي، او ملائک ورته ووایي چې خپل دا ساونه راکړي، ساونه ته الله رب العالمین په حکم باندې ملائک هغه په زوره باندې وباسي. نو په دغه ورځ به دیو ته وویلی شي چې نن به تاسو له هغه رسوا کوونکی شرموونکی عذاب درکولی کېږي په سبب د هغه وینا چې کومه به تاسو کوله د الله رب العالمین په مقابله کې او د حقیقت نه خلاف وینا به وغه، او تاسو به د الله رب العالمین په مقابله کې تکبر کو، د احکاماتو په مقابله کې د پیغمبر په مقابله کې به تاسو تکبر کوو. نن ورځ تاسو راغلي موږ ته یوازې په دنیا کې خو کله انسان چې دی نو هغه په خاندان باندې کله ناکله غرور کوي، کله ناکله په جماعت باندې، پارټۍ باندې او په مجلس باندې، په ملګرو باندې، په چم گاونډ باندې، په اسلحه باندې، په مفادو باندې، په وسایلو باندې، په ذرایو باندې د اعتماد کوي. الله رب العالمین فرمایي چې نن ورځ ته یوازې راغلی، څرنګه چې تا ول ځل ما پیدا کړی وې دنیا ته ته تلې نو بغیر د لباس نه تلی وې، نو آخرت کې چې ته راځې نو هم بغیر د لباس نه، کفن چې دی نو هغه هم د انسان نه په قبر کې پاتې شي. دغه شان ته هغه څه پرېښي دي کوم چې په دنیا کې تاله الله رب العالمین درکړي، هغه مال و که هغه اولاد و، هغه د انسان اختیارات دي، د سټیټس دی، د سوچ او فکر دی، نو هغه ټول څیزونه د ده نه په دنیا کې پاتې شوي دي، او آخرت کې به صرف او صرف دی وي او د عمل به وي، او د عمل په بنیاد باندې به د هلاکت سره مخامخ کیږي، او د خپل عمل په بنیاد باندې به انسان د نجات سره مخامخ کیږي. بیا الله رب العالمین به ورته ووایي چې یاره موږ خو نه نو هغه سفارشیان او هغه شفاعت کوونکي خلک او هغه خلاصونکي خلک چې ستا متعلق به ډېرې ښه خبرې کولې، عزایم به یې داسې وو که چېرې مشکل په تا باندې راغی نو تا به موږ د مشکل نه خلاصو. نو نن خو هغه خلک نشته، ستا ملګری او ستا په ملګرتیا کې به چې کوم خلک ولاړو نو هغه مکمل طور باندې نشته. ستاسو په منځ کې هغه سلسله د محبت چې هغه د شرک په بنیاد باندې وه، د الله رب العالمین د دشمنۍ په بنیاد باندې وه، د پیغمبر په مخالفت په بنیاد باندې وه، هغه رشتې مشتې هغه ټولې ختمې شوي دي. او هغه خلک چې ستا د هغوی متعلق دا خیال او ګمانو چې یاره دیو به ماله ډېر په سختۍ کې لاس راکړي، زما به په کار راشي، ما به د مشکلاتو نه د مصیبتونو نه خلاص کړي، نو هغه خو اوس نشته، خو ورک شوي دي. نو دا ټولې خبرې به انسان ته الله رب العالمین د قیامت په میدان کې هغه ور مخامخ کړي.
دلته چې الله رب العالمین دا ذکر کړی دی نو دا د الله رب العالمین په ما او تا باندې احسان دی چې هغه کیفیت چې هغه راتلونکی دی هغه راته د وخت د مخکې الله رب العالمین ذکر کړي او د هغې تذکره راته الله رب العالمین وکړي. نو د دې تقاضه دا ده چې انسان د الله رب العالمین پیغمبر هغه حق پیغمبر ومني، د الله رب العالمین کتاب هغه حق کتاب ومني، د پیغمبر په تعلیماتو باندې د کتاب په تعلیماتو باندې کما حقه عمل وکړي. که عمل یې ونه کړو نو د دغه رسوایي سره به مخامخ کیږي. او اعتماد چې دی هغه صرف او صرف د الله رب العالمین په تعلق باندې چې هغه ایمان دی او خپل نیک عمل دی په هغې باندې د اعتماد او بروسه وکړي. نور هېڅ څیز چې دی نو هغه د انسان په کار نه راځي، نه په دنیا کې په کار راځي او نه په آخرت کې په کار راځي. په دنیا کې چې ته کله چلته پیرته یې لاس خپې د کار کوي نو اولاد دی اولاد دی، ښځه ښځه ده، والدین والدین دي، خو چې کله لاس خپې کار پرېږدي نو بیا اولاد هم اولاد نه پاتې کېږي، هغه ښځه چې ده نو هغه بیا ښځه نه پاتې کېږي، بلکې پی زمانه چې دی نو هغه والدین هم بیا والدین نه پاتې کېږي. نو انسان که په دنیا کې جوړ دی د ګټه وټه کولی شي نو د هر چا ورته تمه وي، امید وي، هر څوک ورته ناسته پاسته کوي. بلکې په دې دنیا کې موږ ګورو چې کله انسان په یو عهده باندې وي، په یو منصب باندې وي نو د هغه کیفیت یو شان وي، خو چې کله د هغه منصب نه دی لرې شي نو په خپل هغه محسوسوي چې زه څومره د وحشت سره هغه مخامخ شوم. د منصب په دوران کې چې خلکو قدر او احترام زما کوو، ما ته ناسته پاسته کولم نو هغه زما دپاره نه و، بلکې هغه صرف زما د منصب د وجې نه وه. چې کله د منصب نه زه لرې شوم نو بیا انسان د وحشت سره مخامخ شي، بیا نه په اختر کې چې دی نو څوک ورته ملاقات له راځي، نه په عام غم ښادۍ کې د ده سره څوک شریک وي. او کله چې دی په منصب باندې په عهده باندې وي نو بیا د هغې مشاهده موږ کوو چې حالات بیا ډېر مختلف وي. نو انسان دپاره بهترین ملګری چې دی نو هغه د انسان عمل دی، بهترین دوست چې دی نو هغه د الله رب العالمین دا کتاب دی. د دې سره چې څومره وفاداري کې دومره به ستا زړه ته تسلي او اطمینان میلاویږي. بهترین عمل او اسوه چې ده نو هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام ذات دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دي. په کم یو تعلیم باندې، په کم یو سنت باندې چې انسان عمل کوي شعوري طور باندې د انسان زړه ته اطمینان او سکون میلاویږي او دغه عمل به د انسان په کار راځي. نور په دنیا کې چې څومره وسایل دي، اسباب د دنیا دي، نو دا صرف د دنیا د حده پورې دي او انسان په دې باندې یقیني څوک ګارنټي نشي ورکولی چې دا به څومره وخت پورې زه استعمالوم او څومره به نه استعمالوم. ومن ازلم او څوک د ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانه افترا علی الله چې دی د ځان نه جوړ کړي په الله رب العالمین باندې کذبا دروغ. کذب او دروغ چې دی یا کذب چې دی نو دا هغه څیز ته ویلی کېږي چې هغه خلاف حقیقت وي. په ځمکه باندې یو څیز موجود وي او انسان د هغې بیان بل شان کوي نو دغې ته دروغ ویلی کېږي. او قال اوحیه یا دی ووایي چې ما ته وحي کېږي الیه زما طرف ته ولم یوحى الیه شیء حال دا ده چې دته د هېڅ شي وحي نه ده شوې د دروغو دعوه د نبوت وکړي. ومن قال او هغه څوک چې چا ووایي سأنزلو چې عن قریب زه به نازل کم یا زه به جوړ کمه د الله رب العالمین د کتاب په مقابله کې ما هغه څیز انزل الله چې الله رب العالمین نازل کړ دی دغه شان به زه جوړ کمه. د الله رب العالمین د قانون په مقابله کې به زه قانون جوړ کمه، د دې په مقابله کې به زه شریعت جوړ کمه، د ژوند تېرولو طریقه به جوړه کمه. نو د درې واړه ظالمان دي او یو شان ظالمان دي. ولو ترى اذ الظالمون کله چې ته ووینې، کاش چې ته ووینې په هغه وخت کې چې کله دا ظالمان فی غمرات الموت د مرګ په سختو کې وي، والملائکة او فرشتې باسطو ایدیهم هغوی اوږده کړي وي خپل لاسونه دیو ته او دیو ته ووایي چې اخرجوا انفسکم خپل دا نفسونه او ساونه راوباسئ. اليوم نن ورځ چې د تجزونه تاسو له به بدله درکولی کېږي عذاب الهونې د هغه عذاب چې هغه شرمونکی دی، رسوا کوونکی او ذلیله کوونکی عذاب دی. بما کنتم تقولون په سبب د دې چې تاسو به ویل علی الله د الله رب العالمین باندې غیر الحق ناحق وینا بم کوله. وکنتم او وی تاسو عن آیاته د الله رب العالمین د احکامات او د آیاتونو نه تستکبرون تکبرم کوو هغه مسترد کول. ولقد جئتمونا او په تحقیق سره راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازې یوازې کما خلقناکم څرنګه چې مونږ پیدا کړي وي تاسو اول مره په اولني ځل باندې وترکتم او تاسو پرېښودل ما هغه څه خولناکم چې کوم درکړي مونږ تاسو ته هغه مادي څیزونه او که هغه معنوي څیزونه وراء ظهورکم خپل شاتم پرېښودل
وما نرى معكم او نوی نو موږ ستاسو سره شفعاءکم الذین ستاسو هغه سپارشیان زعمتم چې تاسو دا ګمان کوو انهم فیکم شرکاء چې هغوی ستاسو سره شریکان دي او هغوی ستاسو په کار راځي او د الله رب العالمین سره په خدایي په اختیاراتو کې شریکان دي. لقد تقطع بینکم په تحقیق سره منقطع شو کټ شو ستاسو په منځ کې هغه ذریعه د رشتې ذریعه د محبت وزول عنکم او رک شو ستاسو نه ما هغه څه کنتم تزعمون چې کوم ګمانونه به تاسو په دنیا کې کول چېرې دا به مې په کار راشي دا به مې په کار راشي نو هلته به هېڅ هم په کار نه راځي سوا د عمل نه. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی دا حدیث هم په نظر کې ساتل پکار دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اذا مات الانسان انقطع عمله کله چې انسان فوت شي نو د عملنامه هغه بند شي الا من ثلاث مگر د عملنامې درې دروازې هغه کولاو وي چې هغه د قیامت پورې د انسان په کار راځي. هغې کې اولنۍ خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام کړې ده چې علم ينتفع به تا یو علم پرېښی دی د هغې نه دنیا ته دینی او دنیاوي پیده ده څومره چې خلک د دغه علم نه پیده اوچتوي نو الله رب العالمین به تا ته د هغې برابر ثواب درکړي. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صدقه جاریه یو کار دې کړ دی صدقه جاریه ده تر څو پورې چې هغه موجود وي او د هغې نه خلک استفاده کوي تا ته به د هغې اجر میلاویږي. او دریم ولد صالح یدعو له نیک اولاد دې پرېښی دی هغه ستا دپاره دعاګانې کوي د هغوی اولاد درله دعاګانې کوي نو دغه دعاګانې به الله رب العالمین ستا په حق کې قبلوي. د دې نه هټ کر چې نور څومره څیزونه دي نو هغه د انسان په کار نشي راتلی. ومن ازلم او څوک د لوی ظالم ممن د هغه چا نه افترا علی الله چې جوړ کړي په الله رب العالمین باندې د ځان نه کذبا دروغ او قال اوحي یا اوی چې ما ته وحي کېږي الی زما طرف ته ولم یوحى الیه شیء او حال دا چې د وحي نه ده شوې. ومن قال او چا چې ووی سأنزل مثله دلته سأنزل په معنی د جوړولو سره دی چې زه به جوړ کم مثله په مثل ما د هغه څه انزل الله چې الله رب العالمین نازل کړی دی د الله رب العالمین په مقابله کې به یو قانون د ژوند جوړ کړم. ولو ترا کچرې ته ووینې اذ الظالمون کله چې د ظالمان وی فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې والملائکة فرشتي ورته وایي باسطو ایدیهم چې هغه اوږدونکي وي خپل لاسونه دې ورته اخرجوا انفسکم چې راو باسئ خپل دا ساغونه اليوم نن ورځ تجزونه تاسو له بدله به درکولی کېږي عذاب الهوني د هغه رسوا کوونکي او شرموونکي عذاب بما کنتم تقولون په سبب د دې چې تاسو به ویل علی الله په الله رب العالمین باندې غیر الحق ناحق وینا وکنتم عن آیاته او تاسو وی د الله رب العالمین د آیتونو نه تستکبرون تکبر کوونکي. ولقد جئتمونا او په تحقیق سره راغلی تاسو مونږ ته فرادا بالکل یوازې کما خلقناکم څرنګه چې مونږ پیدا کړي وی تاسو اول مرتين په اولنې ځل باندې وترکتم پرېښودل تاسو ما هغه څه خولناکم چې کوم درکړي مونږ تاسو ته وراء ظهورکم خپل شاته وما نرى معکم او نوی نو مونږ ستاسو سره شفعاکم الذین ستاسو هغه سپارشیان الذین زعمتم چې تاسو به ګمان کوو انهم فیکم شرکاء چې هغوی ستاسو شریکان دي یعنې ستاسو په کار راځي د الله رب العالمین